د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. رنګین شمیر کتاب راواخله. د رنګین شمیر پر مخ د ښکلي ماشومان وګوره او شاته یې د شنې مرغۍ ګورې چې څادر یې نیولی ده. شاباس، همدا رنګین شمیر کتاب دی. ښه ګرانه، د 1 2 3 4 او 5 لیکل خو دې یاد شول. د نن لوست یا سبق ده د 6 عدد زده کول. کتاب دې پرانیزه. دې پاڼې ته په ځیر وګوره. څه وینې؟ د 6 طوطیان انځورونه. شاباس، دا 6 طوطیان دي. دا لومړی یا اول طوطي ده، دا دویم طوطي ده، دا دریم طوطي ده، دا څلورم طوطي ده، دا پنځم طوطي ده او دا هم 6م طوطي ده. شاباس، 6 طوطیان به هم د نورو انځورونو په څیر رنګ کړي. وګوره، دا 6 طوطیان دي. دا 6 بې رنګه طوطیان دي. اوس به دې ټولو طوطیانو ته رنګ ورکړو. راځه، اوس یې ته وشمېره چې څو طوطیان دي. 6 1 2 3 4 5 او 6. شاباس، اوس به نو طوطیان رنګ کړو. په دې پوهېږې چې طوطي څه رنګ لري؟ ښه پوهېږې چې طوطیان ښکلي شنه رنګونه لري او مښوکې یې سرې وي. اوس څه کوو؟ راځه چې دا 6 بې رنګه طوطیان رنګ کړو. رنګه قلمونه دې راواخله او دا 6 بې رنګه طوطیان به په نوبت اول، بیا دویم، بیا دریم، بیا څلورم، بیا پنځم، همداسې 6م ته داسې رنګ ورکړو. پام خو دې دی د طوطي ټول ځان شین او د سر لږ یوې برخې ته یې زیړ رنګ ورکوو. او مښوکې ته یې سور، پښو ته یې نارنجي، ښاخ ته نسواري، پاڼو ته شین او ګلانو ته سپین رنګ ورکوو. ګوره چې رنګول یې له یاده ونه باسي. طوطي پیژنې او کله دې لیدلی؟ ډېر ښه، شاباس، اوس به نور هم وپیژنې. طوطي الوتونکی مرغه ده. شین ښکلی رنګ لري او خلک یې کورونو کې ساتي او د خبرو کولو چل هم زده کولی شي. بیا د ماشومانو په شان وړې وړې خبرې کوي.
ګوره چې رنګول یې له یاده ونه باسې. پام خو دې دی د طوطي ټول ځان شین او د سر لږ یوې برخې ته یې زیړ رنګ ورکوو. او مخکې ته یې سور، پښو ته یې نارنجي، ښاخ ته نسواري، پاڼو ته شین او ګلانو ته سپین رنګ ورکوو. ډېر ښه. وګوره دا شپږ طوطیان دي چې رنګ دې کړه. دا لومړی یا اول طوطي ده، دا دویم طوطي ده، دا دریم طوطي ده، دا څلورم طوطي ده، دا پنځم طوطي ده او دا هم شپږم طوطي ده. شاباس. ګرانه اوس نو دې بلې پاڼې ته ځو. دلته ګوره په تور رنګ دا تر ټولو غټ لیکل شوی او په څنګ یې ورسره غشی دی. شپږ دغه شان لیکل کیږي. وګوره ښه ورته ځیر شه. شپږ یو غاښ لري، له کیڼ لور څخه پیل ښي لور ته راځي او د یو په شان ښکته کش کیږي. ګوره ښه ورته ځیر شه چې لاندې منځخالي شپږ ډېر ځلې لیکل شوی. د دغو په سر به په خپله لیکې چې د شپږو لیکل دې ښه زده شي. دلته شپږ څو ځلې لیکل شوی او په سر کې یې تور ټکی ایښی. دا تور ټکي معنا دا چې خپل قلم د چوکاټ په منځ کې په تور ټکي ږده او ښي لور ته یې راکش کوه، بیا به یې ښکته کش کړې. شپږ دغه شان لیکل کیږي. راځه د دغو شپږو په سر بیا بیا لیکو چې شپږ لیکل دې ښه زده شي. شاباس. شپږ دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. شپږ لیکو. شپږ لیکل زده کوو. اوس نو په دغه خړ ځای کې چې په سپین رنګ شپږ ډېر ځله لیکل شوی، د دغو په سر شپږ تمرین کوو چې شپږ لیکل دې زده شي. څومره اسانه ده. دا ټول شپږ به ولیکې چې شپږ لیکل دې یاد شي. شاباس. شپږ لیکو. شپږ دغه شان لیکل کیږي. موږ شپږ لیکو. ښه نو اوس د تمرین وخت ده. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. په دغه پاڼه کې دا تورې کرښې وینې، دغلته د شپږو ترمنځ ټکی کېښودل شوی. راځه چې شپږ ورباندې تمرین کړو چې شپږ لیکل مو زده شي. ټکي داسې وتړه چې شپږ ورڅخه جوړ شي. دلته شپږ لیکل زده کوو.
شاباس. شپږ دغه شان لیکل کیږي. موږ شپږ لیکل زده کوو. موږ شپږ لیکل زده کوو. څو ټکي سره یو ځای کوو چې د شپږ شکل ورڅخه جوړ شي. ښه نو اوس د ازمایښت وخت ده چې شپږ لیکل دې زده کړي او که نه. په دې پاڼه کې شپږ ستوري دي چې یو یې تور ده. سپین ستوري لاندې یو، بیا دوه، بیا درې، بیا څلور، بیا پنځه او بیا شپږ لیکل شوي. هغه پیدا کړه او له شپږو څخه کرښه تاو کړه. په دا بله پاڼه کې وګوره، شپږ د الفبې په تورو داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره د رنګین شمیر کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.